السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې قریبان مو دي ډېر متکبرین دي، پرې چای خیال نه کښېني، کې ښځې دي که نارینه دي، دوی څه دنیاګۍ لري نو بیخي لوړ لاس ورکوي. محترمینو، کبر هغه څه دی چې انسان د هغه شیرین ایمان څخه خلاصوي. الله جل جلاله دې مو له کبر څخه وساتي. لوی یوازې د الله سره ښایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت ابي سعید خدري راته مبارک وایي من تواضع لله، که چا تواضع مختار کړه د الله دپاره، الله جل جلاله به درجې بلندې کړي، اعلی العلیین ته به ورولي و جنتو ته به ورولي. او که څوک تکبر مختاره کړي، لویي مختاره کړي، الله جل جلاله به اسفل سافلین ته ورولي. او د غرنګ عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک وخت پر منبر نبوي باندې امت مسلمه ته خطاب کوي: ایها الناس تواضعوا، انسانانو تواضع کوي. ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه اوریدلی دي چې که چا تواضع مختاره که الله به لوړ کړي. په انسانانو کې به معزز سي، که څوم دته به ځان ډېر کوچنی معلومیږي، خو په خلکو کې به ډېر قدرمند سي. ومن تکبره، که چا تکبر مختاره کوي، د خلکو په سترګو کې به ډېر کوچنی وي، خو لیکن دته به ځان دومره غټ معلومیږي. د وخت چرګ پر بام ګرځېدی، سوکه سوکه وایي دا چرګ پر بام ګرځېدی. نو وایي پوښتنه ځینې وسوله چې دا ولې ګرځي؟ وایي دوی نه چې دا بام ونړوم، ځان دونه دروند ورته معلومېدی. نو دغه متکبر هم لکه چرګ په ځان باندې خطاوتلی دی چې ته ودرېږه، زما په درندوالي او په حجم باندې بام ونه نړېږي. نو متکبر په نیز د الله سپک دی، په نیز د مخلوق سپک دی، خو دته ځان دروند معلومېږي. او دغه رنګه د جابر رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایلی دي چې ما ته راجندې په ورځ د قیامت او زما مجلس ګویه هغه څوک دی چې تواضع او مختاره کړي په ژوند کې، چې زما بد ایسي و ابعدکم مني مجلسا یوم القیامت، چې په ورځ د قیامت له ما څخه ډېر لري هغه المتکبرون، هغه خلک دي چې تکبر کوي. او دغه رنګه د حارثه بن وهب رضی الله عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل، هغه ویل: الا اخبرکم باهل نار، تاسو دوزخیان در وښیم؟ وایي موږ ټول وویل: یا رسول الله راویې ښیه. وایي دا راته هغه څوک چې په ژوند کې تکبر کوي. او دغه رنګه د سراقه بن مالک څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل: یا سراقه، اهل جنه او اهل نار در وښیم دوزخیان او جنتیان؟ وایي ما ورته یا رسول الله راویې ښیه. وایي دا راته اهل نار چې دي هغه متکبرین دي، او اهل جنت چې دي هغه ضعفا، هغه مغلوبون، هغه چې خلک د هیڅ په سترګه ورته ګوري. حذیفه راته مبارک وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو جنازه کې وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راواړول: آیا هغه شر د عبادو در وښیم، شر د مخلوق در وښیم؟ وایي موږ ټول وویل هغه متکبر دی. خیر د انسانانو در وښیم، هغه ضعیف، مستضعف، هغه چې خلک په سپکه سترګه ورته ګوري. او دغه رنګه ابي سعید خدري راته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي جنت او دوزخ په خپل مابینځ کې خبرې سره وکولې. دوزخ څه ورته وایي؟ ما ته به جبارون متکبرون راځي، هغه خلک چې په ژوند کې تکبر کړي، لوی یې کړي. جنت څه ورته وایي؟ ما ته به هغه ضعفا مسلمانان راځي او مساکین او مسکینان د دوی به راځي. نو دوزخ وایي زه ښه یم، جنت وایي زه ښه یم. دوزخ وایي ما ته ماړه سرمایدارانو، د متکبرینو، د غټې غټې بلایو راځي. جنت وایي ما ته دا خواران عاجزان راځي. نو بیا الله جل جلاله د دې په مابینځ کې فیصله وکړي. الله جل جلاله جنت ته وایي انک الجنة رحمتي ارحم بک من اشاء، جنت ته زما رحمت یې
تا پر هغه چا باندې ربلوم چې زما خوښه سي، دوژخه ته زما عذاب یې، هغه چا ته عذاب ورکوم چې زما ناخوښه خلک وي. دواړه ډکوم، الله ته خو مو وساته له دوژخ څخه. او دغه رنګه ابو هريره رضی الله مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاث لا يكلمه الله يوم القيامه، لدرو انسانانو سره به الله خبرې نه وکړي، نه به پاک کړي، نه به بخښه ورته وکړي. ولا ينظر اليهم، نه به دوی ته وګوري. ولهم عذاب علیم، دوی ته به دردونکی عذاب شیخ زان چې سپین ږیری وي او زنا کوي. وملک کذاب، سردار د قومي باچاوي درواغ وایي. وعائل مستكبرون، چې څوک هغه ځان متکبر، عائل متکبر هغه فقیر وي تکبر کوي، هغه کموړي که تکبر کوي. او د غرنګ عبد الله بن سلام رضی الله عنه مبارک یو ډیر جلیل القدر صحابي و، په بازار کې وای د لرګو بار اخستی و. فقیل له، یو چا ورته دا څه کوي، ته خو دومره غټ شخصیت دی، د دغو شانو څخه ته بې پروایه، ته خو ډیر جلیل القدر صحابي یې. وایي ده ورته ما اراده د دې کړې ده چې ځان له کبر خلاص کړم. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي چې لا يدخل الجنة من في قلبه، هغه څوک په جنت ته نشي ولاړ چې په زړه کې یوه ذره کبر وي. الحمدلله حمدا، الله دې راضي سي راسه. دا نن مې د مدرسې سودا وکوله، نو عشان ډېر سول دکاندار په پارسل کې واچول، پارسل ډک سو. نو ما پارسل له په شا کې بل مولوي صاحب د مدرسې ناظم را سره وایي هغه ولکې په شا کې مال بس کار مه پلره. نو د دې الله جل جلاله جزای خیر ورکړي، باره یې غږ نه وکړي ما پارسل را په شا کړي. نو هغه دومره دروند و، نو پارسل مې را په شا کړی دي، تر موټر ته ځای پورې راوړم، خولې هم پکې راتویېږي. نو خلک هم راته ګوري چې ته مولوي صاحب ته ګوره. ده پر لار بیا راته پارسل راکړه، مال ما او کار سره پرېږده، زما مطلب دا دی چې دا خپل نفس یو څه ډنګر کړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت څه لرګي را په شا کړي وو، یو صحابي ور الله کله ور ویځستلو، یا رسول الله راکه بوټي ما ته راکه، زه یې وړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خپل بار دی، خپل بار تر کوره رسوم. او ابو هريره ته مبارک وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو وخت په سفر ملګری سو، یو خواته کلي یو کلي ته روان، نو پر خره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سپور سو، ماته ویل ته م راپورته سه، راوخې شه. وایي زه چې خره ته ورپورته کېدلمه، د خره کته و، هغه دغه سوست و باره دواړه سره ایلاس پر مځکه وغورځېدو. بیا ما د خره کته ور وتړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر خره سپور سو، ماته ویل راپورته سه. زه چې خره ته ورپورته کېږم بیا دواړه سره وغورځېدلو. ابو هريره مبارک وایي درېیم وار رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل زه راپورته سوم، ما یا رسول الله دوه وار مې وغورځولې، درېیم وار دې نو نه غورځوم. وایي ده راتلل نو یا ډېر شاته سه یا ډېر له مخه سه. ما یا رسول الله دا ولې؟ ول که له شا راپسې خلک به بیا دا وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی، بس د خره په شا پسې دی، د خر پر لار برابرېږي. او که تر ما له مخه سي جندي خلک به وایي دا د ده خادم دی، د خره تناوې نیولی دی. یا ابو هريره زه پر نفس بیریږم چې نفس مې هلاک نه کړي. سبحان الله. عمر رضی الله عنه مبارک وایي د مېلمانه چې یو وخت رالل، وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر څنګ سره ناست و، رسول الله صلی الله علیه وسلم راڅکېدی مېلمنو ته یې ځای ورکاوه، زه دوی دواړه دا د پښو ځای ته رالو چې دا خلک بوټونه کاږي. دومره تواضع زموږ نبي درلود. محترمینو، تکبر موږ په چیش کوو، په د خپل اصلیت کې تاسو پام کړی دی، موږ چیش یو، له چیش پیدا یو. هغه مردارې اوبه چې سړی په هغو اوبو باندې جنوب ګرځي، هغه په داسې مردار نل کې را روانې چې 4 کنټې موږ بولې په کوو. بیا هغه چې د مور رحم ته ځي، پر داسې لار باندې موږ ځو چې هغه د یو مردارۍ بازار دی. د مور رحم ته پر کومه لار موږ ورځو؟ موږ په د خپل پیدایش کې فکر کړی دی چې موږ تکبر کوو؟ دا دې بیا نه میاشتې د مور په نس کې یو،
شاوخوا مرداري پرته وي. بیا دنیا ته بیرته په دغه مردار ګیټ باندې راووسو. په دنیا کې بیا زموږ څه چیش کېږي، زموږ په نس کې چیش پراته دي. دغه دوه ګوتې پوست تاسو چرلی دي، لاندې چیش پراته دي. غمیان کې را پراته دي که قذورات مرداري کې را پرتې دي. بیا په شپاروز کې موږ څه کوو، که باچا وي که ګدا وي، چې دا یوه ورځ د سړي دا غټې بولې بندې چې څه حالي په نس کې غټه مرداري ګرځو. زموږ د حیوانانو فرق څه دی؟ موږ چې اصلیت لرو په تقوا او په ایمان او په تواضع باندې یې لرو. نو ځکه وایي ملایکې چې الله پیدا کړي دي شهوت نه لري، عقل لري. انسان هم شهوت لري هم عقل لري. حیوان شهوت لري عقل نه لري. نو دغه انسان که دغه شهوت کنټرول کړي په عقل باندې تر ملایکو خیر سو، او که شهوت ډیر سول پر عقل غالب سو، بیا دغه انسان شر د حیوانات لا تر خیر دی. موږ چې شیو جامې ټیم دی درځم، تی جومات ته روئ، جومات ته روئ در روان یم. نو ځکه ابراهیم بن آدم رحمت الله علیه مبارک یو وخت سپي ته ډوډۍ ور اچوله، سپي ور باندې غپل دول مه غاپ، که مې ایمان تېر کړي تر تا خیر یم، که نه تر ما ښه یې، دوزخ ته نه ځي. نو محترمه دا خلک دي په د خپل ځان کې فکر وکړي چې له مردارۍ پیدا سوي، په مردار کې رالوی سوي، په مردار کې ژوند کوو. زموږ اصل چیشت دی، اصلیت چیشت دی. زموږ د تکبر سره څه؟ هغه مسکین هم د الله بنده دی، ته هم د الله بنده. یو وخت په حج کې په مینا کې یو پکتیاوالو حج ته راغلي وو، نو بیا هم د عربو بحث وسمال څنګه ګزاره در سره کوي د عرب. ولې تکبر کوي؟ ولې وخت په یو هوټل کې سره ناست یو عرب راته ویل ته مه غږېږه، ما ولې ویل ته عجمي یې. وایي ما ورته ویل ښه زه عجمي یم، ته عرب چې دا بیت الخلا ته ولاړ سي، دا اوداسه ځای ته ورسي، د مردارۍ پر ځای زر غورځوي، که هغه دغه زموږ په رقم مرداري غورځوي. که ته زر غورځوي نو خو بیا ته تر موږ ښه یاست، او که ته هم هغه ډول سوټې کوئ لکه موږ چې کوو، نو بیا زموږ ستاسو فرق څه دی؟ ولا نور ځوانانو پر وخندل، ما ته ویل ماشاءالله ډېر ښه جواب دی ورکړ. نو دغه قریبانو ته دې ووایه ورته که تاسو د سوټو پر ځای باندې سره زر غورځوئ، نو بیا هم پر مسکینانو فخر کوئ، هم یې پر نورو خلکو کوئ. او که تاسې یو د مسکینانو فرق نسته، هغه هم دغه ټټۍ ته روان دي، ته روان یې. هغه ټټۍ بام به لڅ ستا د به بله پان کې لګېږي، په دغه سړی نه اصل کېږي. ترغیب الترهیب جلد نمبر 3 صفحه نمبر 243 حدیث رقم 19 الترغیب فی التواضع والترهیب من الكبر والعجب. نو محترمه تواضع مختار کی، په تواضع باندې الله جل جلاله سړی بخشي. په دنیا باندې که سړی شکېدلی، قارون و نمرود و فرعون ډېر غټ غټ سرمایدار او ډېر شیشې بچې یې درلودې.